په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود زیات وای زیات. مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. ډېر ښکلی نوم دی محمد، ډېر ښایسته نوم دی. علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی خو محمد ورسره ملګری کوه. د نوم سره د څه ملګری کوه؟ محمد ملګری کوه. دا ډېر برکتي نوم دی، دا ډېر ښکلی ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت ورځ به وي، حساب کتاب به وشي، فیصله د جنت او د جهنم به وشي. وانا اول من يقرع باب الجنه، زه اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکومه، د جنت دروازه به بندوي. زه اول هغه انسان یم. نبی علیه السلام فرمایي زه به د جنت دروازې ته څه ورکمه؟ کړس ورکم. وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي، د جنت چې کوم څوکیدار دی د دروازې د دنې نه به اواز وکړي من انت، څوک چې دروازه دې وکړسوله. وی زه به ورله جواب ورکم چې محمد. زه څوک یم؟ محمد یم صلی الله علیه وسلم. وی د جنت د دروازې چې کوم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي، اول به دروازه هغه ته خلاصوي. ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصوي صلی الله علیه وسلم. نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادېږي. د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادېږي هغه به کوم نوم وي؟ محمد. ډېر ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښود محمد. عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو؟ محمد. نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه دا نوم خو ستا په آباو په اجدادو کې چېرته نه دی تېر شوی، دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو؟ د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي. اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي. مونږ بیا ادبي ګڼو که نه؟ چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کېږي دا څه بیا ادبی؟ دا خو د بابا نوم دی تا دله کېښودو. د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي. نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي. نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو، دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تېر شوی نه دی. نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد می ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د ده صفتونه کوي. الله، د محمد معنی څه ده؟ ستایلی شوی، صفت کړی شوی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي؟ صفت کېږي. ځکه مې ورله محمد نوم کېښودو. ډېر ښایسته نوم دی. نو چې چېرته هم نوم دی کو هر نوم دی علما وایي محمد ورسره څه کا؟ ملګری کا. نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډېر زیات وایه، ډېر زیات وایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي، د چا چې په ما باندې څه زیات وي؟ درود زیات وي. هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټول نه زیات نږدې ما ته وي. صحابه کرام ناست دي، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ما باندې درود زیات زیات وایه، او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډېر زیات وایه. نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره قد ارمته او بلیته، دوه قسمه الفاظ حدیث مبارک راغلي. د الله پاکه پیغمبره ته خو به د خاورو سره خاورې شوی یې، ستا خو به هډوکې ریزه ریزه شوي، مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء، ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء. الله په ځمکه باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړي دي. زمون جسم ته ځمکه څه نشي ویلی، پیغمبرانو جسمونو ته نبي علیه السلام وفرمایل. دا زمون عقیده ده، د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه، چې څومره پیغمبران دي د هغې جسم مبارک چې کوم په ژوندانه او اخکه جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت پروت او تر قیامته پورې به دغه شانتې سلامت پروت. الله، پیغمبران خو پیغمبران دي، د حافظ قرآن جسم هم ځمکه نه خوري. حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن، چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه، ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. ته د غوښې به ای ځمکې د حافظ قرآن ستا خوراک له نه دی درغلی، دا معمولی انسان نه دی، د ده په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي.
دا معمولی انسان نه دی. د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي. ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. قالت الارض، ځمکه جواب ورکړي الله تبارک وتعالی ته، ای وربي، ای زما ربه، کیف آکل لحمه، زه به د ده غوښې څنګه خورم؟ وکلامک فی جوفي، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. الله، زه د حافظ قرآن غوښې څنګه وخورم؟ د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی. نو د حافظ قرآن غوښم الله په ځمکه باندې څه کړې ده؟ پیغمبر خو ډېر لوړ شان لري، هغه ډېر اوچت شان لري، د هغه شان ته څوک رسېدی شي؟ الله، علماء لیکلي دي وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي. په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي ته دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي؟ عذاب پورته کوي. غرض مې دا کو چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود زیات وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به ما ته هغه انسان ډېر نږدې وي چې په ما درود زیات ویلي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناهونه داسې ختموي لکه په اور چې اوبه واړی. ماء البارد الفاظ راغلي لکه په اور چې یخې اوبه ور واړی اور مړ کړي. دغه شانتې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل د انسان ګناهونه ختموي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست او صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست. یو صحابي ته تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبره زه په تا باندې درود ډېر زیات واما، خدا راته ووایه چې د دې زیادت څه مقدار وي څومره در باندې وواما. زه خو به تا درود زیات وام، ډېر وام، خو څومره زیات در باندې ووام. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي؟ نو دې صحابي ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوه حصه په تا باندې درود واما او دوه حصې نور ذکر کوم. یوه حصه په تا باندې درود وام او دوه حصې نور ذکر کوم. آیا دا درود په تا باندې کافي دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دې زیات کړو نو ښه به وي. دا درود دې په ما زیات کړو نو څه به وي؟ ښه به وي. دی صحابی تی نبیا تا پوسو کو وی دا اللہ پاک پیغمبر چی بیا یو کار وکما شپا و رز کی نیمه حصہ پتا باندې درود واما او نیمه حصہ نور ذکر کوم. آیا دا درود با پتا باندې کافی وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی پما زیات کو نو دا بتا لخوی، دا بتا لسوی خوی. هغه صحابی بیا تاسو کوي وی دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما په شپه او ورځ کې دوی سي پتا باندې درود واما او یو سه نور ذکر کوم. آیا دا درود په پتا باندې کافی وی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی او خو دا درود دی زیات کنو خبوي، دا درود دی په ما زیات کنو سبوي خبوي. هغه صحابي بیا فرمایي وی دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه، یا یو کار ولې نه کومه چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي، ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود وام، دا درود به کافی وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي، داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي. الله تبارک وتعالی بستا دوه کار وکړي. څو کار به وکړي؟ دوه کار. کم کم؟ یو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اذن تکفا همک او دویم ویغفر ذنبک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی استاب الله تبارک وتعالی دو کار وکي. کم کم؟ یو دا چې الله به د هر غم نه بے غم کی، الله تبارک وتعالی به د هر غم نه سکی بے غم کی، بے غم کی. او دویم ویغفر ذنبک، الله به د کړي ګناہوں معاف کی. دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی کنه دی؟ دا زمونږ د ټولو مطلوب دی، مقصود دی، دا مو خواهش دی، دا مو ارمان دی. الله دنیا کې یو بیغمه زندگی راکا، الله په دنیا کې سره راکا یو بیغمه زندگی راکا، د ټینشنونو نه، د سوچونو نه، د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا. دا د هر سړي خواهش دی او کنه دی؟ الله بے فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا او الله انسان یم، ستا بنده یم، ګناہونه برانه ډیر شوي الله، خو چې د قیامت ورشي الله دا کړي ګناہونه راته معاف کا. داسې ده کنه؟ دا د هر انسان مقصد دی او کنه دی؟
نو نبی علیہ السلام دې صحابي ته فرمایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي، په ما باندې درود وایا، الله به ستا دا دوه کاره وکړي، الله به دې دا دوه کاره وکړي. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي. څه وایي پی؟ درود پې زیات وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. وایي کوم انسان چې دا درود شریف په شپه ورځ کې زر فیرې وایي، کوم درود شریف زه درته وایم، کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر فیرې وایي، وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. وای کوم انسان چې په شپه ورځ کې دا درود زر فیرې وایي، الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي. الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچ، الله تبارک وتعالی به بند دروازې کولو کی، الله به بند مخ اخلاص کی، او په دې زړه کې به یو سکون، یو آرام او یو خوشحالي محسوسې دي چې دا درود څوک د ورځې زر فیرې وایي، وصلی الله علی النبی الامی.